د ژمنو خلاف روسیې پر اوکراین بریدونه ډیر کړي دي. دا چې ولې او څنګه پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. روسیې د خپلو ژمنو پر خلاف په اوکراین کې بریدونه بیرته ډیر کړي دي. د راپورونو له مخې روسي هوایي او توپچي ځواکونو د اوکراین په شمال کې بریدونه ته زور ورکړی دی او د اوکراین نظامي او حکومتي تاسیسات یې په نښه کوي. له دې سره جوخت د اوکراین ولسمشر ویلي چې دوی به د هیواد په شمال کې دفاعي کرښې پیاوړې کړي. د دواړو لورو ترمنځ مذاکراتو کې د باور فضا جوړولو لپاره د بریدونو په کموالي ټینګار وشو، خو اوکراین وایي چې روسیې پر خپله ژمنه عمل ونه کړ. پر اوکراین د روسیې د بریدونو نږدې میاشت پوره کیږي او تر دې دمه د روسیې د برید له امله دغه هیواد ته شاوخوا 80 میلیارده ډالر زیان اوښتی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.